سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. په تخار، بغلان او پکتیکا ولایتونو کې د دریو بېلابېلو چاودنو له امله 14 ولسي وګړي ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي په دغو پیښو کې چې تېره ورځ د تخار د درقد، د بغلان په مرکز او د پکتیکا په سروزي ولسوالیو کې د ماین چاودنو له امله رامنځته شوي 15 نور ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې 9 زده کوونکي او په ټپیانو کې 1 زده کوونکی هم شامل دي. ولسمشر غني وایي د سولې په اړه جوړه شوې و ماده مسوده به د لابرډاینې او پر سند د بدلیدو لپاره د ملي شورا له غړو سره شریکه شي. ښاغلي غني تېره ورځ د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې په اړه اوس چاپریال بدله شوی، جمهوریت خپله بقا او دوام تثبیت کړی او په دې برخه کې هیڅ شک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له لغوه کېدو وروسته د سولې په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. د بادغیس د قادس ولسوالۍ اوسیدونکي په دغې ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښمن دي. دوی زیاتوي په وار وار یې له سیمه او مرکزي حکومته د پوځي مرستو غوښتنه کړې، خو لا تراوسه په دې برخه کې هیڅ پام نه دی شوی او د حکومت د بې پروایۍ له امله تر اوسه د دغې ولسوالۍ یو شمېر سیمې طالبانو لاندې کړي او دمګړی یوازې د ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو په ولکه کې دی. خو د بادغیس د والي ویاند بیا وایي د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت له نږدې څاري او ډېر ژر به له یادې ولسوالۍ سربیره د دغه ولایت په ناامنو سیمو کې چاڼیز عملیات هم پیل شي. ولسوالی قادس همین هفته پی در پی شبها اگر یک شب جنگ نباشه شب دیگه حتما جنگ است. پستوها و سنگرهایی که امنیتی که اونجا هستن اکثرا از بعضی از 2 ماه و بعضی از 5 ماه این طرف سنگرهای امنیتی سقوط کرده که دوباره پس اونها فعال نشده. مردمایی که به فاصله 5 کیلومتری و 7 کیلومتری ولسوالی قرار دارن اونها همگی اونها مهاجر شدن و مرکز ولسوالی آمدن. نمازدیگر که میشه از اون طرف میزنه، از اون میزنه، از تی باغچه میزنه تا بلند غیری هم منگذاری میکنه. ما امیدواریم که این مردم مظلوم و ستم دیده از این بیشتر دیگه آزار نبینن. باید دشمن میدان رو باید خالی نگذارید. دشمن است که میاد داخل خانه مردم راکت میزنه، تا حیوانات مردم کشتن، خانه مردم آتش دادن، به هیچ کس رحم نکردن. دولت چرا با مدارا با اینا برخورد بکنه؟ دولت به حمایت مردم بکن. دولت از پیش ما فرار میکنه. حال امروز از دولت تقاضا داریم از نیروهای امنیتی که بیای امنیت مردم رو بگیره. در برخی از نقاط دیگر ولایت و بخصوص ولسوالی قادس عملیات مشترک تهاجمی خود بالای مناطق و جایی که دشمن اونجا مستقر هستند رو اندازه بکنه. ولسمشر غني تېر مازدیګر د ولسي جرګې له اداري پلاوي د کمیسیونونو او په پارلماني ګروپونو له مشرانو سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي غني په دې ناسته کې د ولسمشر د دفتر لوی مشر او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته لارښوونه وکړه چې د وکیلانو او وزیرانو ترمنځ د لا ښې همکارۍ او د خلکو ستونزو ته د رسېدنې په موخه یو حکم ترتیب او د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. ولسمشر همداراز وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې د استازو او وزیرانو غونډې دې ثبت شي څو ټولو ته واضح شي چې هلته شخصي نه بلکې ملي مسایل مطرح کیږي. او د هرات د چاپریال ساتنې ادارې داسې طرحه جوړه کړې چې په عملي کېدو سره به یې د دوجنو نقلیه وسیلو له تګ راتګه او نورو ماشین آلاتو د فعالیت مخنیوی وشي. د دغې ادارې مسؤلین وایي دغه طرحه د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم له مخې د هوا د ککړتیا د کمولو په موخه عملي کیدونکې ده. له دې سره سم د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د هیواد په لویو ښارونو کې هوا تر وروستۍ کچې ککړه شوې او د دغه وضعیت دوام به د یادو ښارونو اوسیدونکي پر بېلابېلو ناروغیو اخته کړي. به خاطر پاکی محیط زیست باید بالای حماما و این موتورهایی که زیاد دود چی میکنه و محیط زیست سر خراب میکنه باید دولت بالای از کنترل داشته باشه و این موضوع جلوگیری کنه. خواست ما از دولت اینه که یک نظارتی به اینا داشته باشه، جمع‌آوری کنه موتورهایی که استهلاک شدن و دود میدن زیاد، چون خیلی به صحت انسان اینا مضر میتونه اکسیژن درست انسان ها نگیره و خیلی مریضی ها را میتونه به بار بیاره. عنقریب با متخلفین در قسمت جریمه نقدی برخورد خواهد شد و ما با این جریمه نقدی در بار اول توصیه های محیط زیستی صورت میگیره، بار دوم با متخلف در قسمت مطابق با طرز العمل جریمه نقدی با او برخورد خواهد کردیم و در صورت تکرار تخلف با ارگان قضایی معرفی خواهد شدن.
دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل